نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لكتاب التوحيد دا مبارك درسنا لله برحمه وكرم سرو او بدی کی دا مسلمان دا عقیده وضاحته اغا بنیادی مسئلہ چی باغی دی عمل نی کرے نو جنت تنیشی ننوتے، او اغا بنیادی مسئلہ چی بدی دی عمل نی کرے نو اللہ سبحانہ وتعالی دینا بخی. او عقیدہ اغا بنیادی خبر دا چی سو پوری دی دا ازدکڑی نی پدی دی عمل نی کرے پدی دی ایمان نی راوڑے نو دا وقت پوری یو مسلمان و مؤمن نشی جوڑے دے. آخرینی درسونو کے مسئلہ دا روانا وا چی سنگا دا اللہ عبادت یوازی پکار دے نو بیا عبادت خو پٹ عبادت مشتی او خکارم شتی. و تذکره دا آغا عبادت و شروع شو چی آغا دا زل سر تعلق ساتی و آغا پٹ عبادت تی نو بائی کی یو عبادت تے محبت کول دا اللہ سر. تفصیلی وضاحت دی مسئلیو شو چی دغا محبت چی کم دا اللہ سر دے دا خاص محبت تے پا دی که با دا اللہ سر سوک نشریک کے. دا غین بعدی بیا باب روڑو باب قول اللہ تعالی انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء. اللہ وی دغا شیطان دے چی یریخ پل ملگری. دی باب مطلب دے اگر کہ شروعی دغا آیت نوکڑا و مقصد دے دیر پر روڑو سنگا چی دا اللہ سر پا محبت کی بسوک نشریک کے نو دغا شام با دا اللہ سر پا یرکیم سوک نشریک کے. منگ تفصیل بیان کرو چی یر پا دو قسم دا یو آغا یر دا چی آغی تا عبادت ویلے کی و پای کی تعظیم دا اللہ دے و اللہ تا جزی دا نو پا دی یر کی با دا اللہ سر سوک نشریک کے او کسوک دی با کی شریک کرو نو دا شرک اکبر دے والعیاذ باللہ. دویم یر طبیعی یر جبلی یر چی اغا مباح تا پای کی سحرج نشتی لکه یو سڑے دا غل نیریگی یو سڑے دا دشمن نیریگی دا عام طبیعی یر دا یو سڑے دا زناور نیریگی دلتا مراد دا غیر ندا یر آغا دا چی آغا دا عبادت پا بنیاد باندیوشی او دا تعظیم او دا عجزی پا بنیاد ناغا بس صرف دا یو رب العالمین نکی. بے پاگی کی اولنی آیت روڑو چی انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء دا شیطان دے چی یریخ پل ملگری دا دی آیت وضاحت پا خپل ذکی شیو دا نازلی دو سبب او زی او دا طول تفصیل منگ بیان کرو. دا غین بعد بیا آیتو انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. یقینا جمعتنا ابادی اغا خلق چی پا اللہ بانی ایمانی و پا آخرت بانی ایمانی وأقام الصلاة وآت الزكاة وكي منزنا وركي زكاتنا ولم يخش إلا الله نيري مگر ديو اللانا. دديد پارد آيت روڑو فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نو دغ خلق بشی دا آغو خلقونا چاگوی تا ہدایت ملاو شوئے دیزی مانا منگ درس ودرولو دلتا یو مسئلہ دینا مخی چرا بلایت شروع کو فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نو دا عسا خو مانا دا چی کیدیش عربی کی لری مانا سدا کیدیش نو خدی خلقو چی ایمان روڑے پا اللہ بانی و پا آخرت بانی و منزون کے و زکاتون ورکے و نیری مگر دیو اللہ نا دو کیدیشی چی ہدایت بندی. نو جواب دا دے چی دا عسا چی کل مخلوقات استعمالی دا غی مانا کیدیشی گمانی دا یا دیسی خو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی او امام بیحقی دا روایت روڑے دے وی عسا من اللہ واجبہ
چې کله الله په قرآن کې ووایي عسى نو مطلب دی چې داسې به لازم کېږي هغې کې شک نه وي وایي د هغې نه بعد آیت راوړی دی وقوله تعالى وینا د الله ومن الناس من يقول آمنا بالله او بعض په خلکو کې هغه دي چې وایي موږ ایمان راوړی په الله باندې فإذا أوذي في الله نو کله چې ورته تکلیفونه میلاو شي په وجه د ایمان فی الله په وجه د ایمان په الله باندې جعل فتنة الناس كعذاب الله نو دی وګرځئ هغه تکلیفونه چې د خلکو د طرف نه ورته میلاویږي نو وایي چې دا خو د الله عذاب دی په ما باندې نو د دې خلکو نه بیا ځان بچ کوي او د دې خلکو د دې تکلیفونو نه ځان بچ کوي د هغې نه ویریږي او د الله غیره چې یېره شي د دې لپاره آیت راوړی که څوک پکې سوچ وکړي نو د علم تیز دماغ غواړي د الله د توفیق نه بعد یعنې ظاهره کې خو سړی سوچ وکړي دې خبرې د دې آیت ته دې باب سره څه تعلق دی نو تعلق هغه دا دی بعض خلک هغه دی الله وایي وایي چې موږ ایمان راوړی په الله باندې فاذا اوذي فی الله نو کله چې ورته تکلیف ورسي په باره د الله کې جعل فتنة الناس كعذاب الله نو وګرځئ دغه تکلیف چې دته میلاویږي د خلکو له طرف نه په شان د عذاب د الله دې خلکو نه ویریږي د هغوی هغه اوس یو سړی دی حق بیانوي او خلکو تنګ کو خلک تکلیفونه ورکوي او د الله طرف نه امتحان دی ګور دا ساتي چې د الله طرف نه امتحان د په دوو طریقو سره یو داسې چې الله سبحانه وتعالی په خپله په دې بنده باندې امتحانونه راولي لکه غریبي کې بیماري کې کمزوري کې او داسې نور او یو هغه امتحان دی چې الله یې په دې انسان راولي د دې خلکو په لاس د خلکو په لاس په دغه امتحان راولي نو الله دې راښکاره کول غواړي چې دې صبر کوي او که نه د ده د ایمان راښکاره شي دې خلکو ته د دې ایمان یې پته ولګي دم یو امتحان دی اوس که دا سړی چېرته د دې خلکو نه ونه یېرېد او یریدو صرف د الله نه نو په دې امتحانونو کې به صبر کوي او کامیابي به هم دته میلاویږي او که چېرته دې ویرېد د دې خلکو نه او هغه یره چې د الله نه کومه وه هغه کمزوري شوه او د خلکو دپاره یې د الله خبره پرېښوده نو دا سړی هغه دی چې دی تاواني شو په دنیا کې او په آخرت کې دا دوی ډېره ناشنا طریقه ده د دې بعضو انسانانو الله وایي چې وایي موږ ایمان راوړی په الله باندې او چې کله امتحان راشي بیا غریب شاته شي نو بیا مخکې څه دي په سورة العنکبوت کې دا آیت ولئن جاء نصر من ربك او که چېرته د الله طرف نه مرسته راشي څه فایدې پکې میلاویږي په دې دیندارۍ کې دنیوي فایدې مال پکې شهرت پکې پیسې پکې ځمکې او جایدادونه پکې میلاویږي نو بیا به دې څه وایي ليقولن إنا كنا معكم مو خو یقیني وي ستاسو ملګري وو موږ پوخانه ستاسو ملګرتیا کوله مونږ خو د زړه نه مین یو په دې دینداره خلکو په دې دین باندې رب العالمین وی اولیس الله باعلم بما في صدور العالمین ولی الله نه دی پوهه په هغه خبرو چې د مخلوقاتو په دې سینو کې پرتې دي الله خو په دې پوه دی چې ده په څه نیت دینداري کوله او ولې یې پرېښوده اوس ولې بیا د دین سره محبت کوي دا ډېره اهمه خبره ده
چې کله په دین کې پستی پستی خبرې راشي نو ډېر ورته غاړه کیږي او که معمولي تکلیف پرې راشي دا خو پرېږدي چې هغه دینداري پرېږدي هغه کار پرېږدي الټه په دین پسې خبرې شروع کړي والعیاذ بالله لکه سورة الحج کې الله سوی ومن الناس من يعبد الله على حرف او بس په خلکو کې هغه دي چې الله بندګي کوي په یو مقصد څه حاصلول غواړي دنیوي څه یا ډېر مزه کوي دا علم یې زده کول خو ولې یې زده کوي دی یو عالم لیدلی دی چې هغه الله عزتونه ورکړي دي شهرت یې ورکړی دی دنیا یې ولم ورکړې ده علم یې ولم ورکړی ده ده اوس دا سوچ کوي دی که زه چېرته داسې وکړم نو کیدای شي چې دا دنیوي نعمتونه ما ته میلاو شي یا لکه منافقان چې وو په مدینه کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به جهاد له تو دوی به نه تلو خو کله چې به غنیمت تقسیمېدو نو په اول صف کې به دوی ولاړو غنیمتونو ته تکړه موږ له به کې برخه راکړې موږ خو تلو خو بس وي هغه زموږ په کورونو کې وي نور څوک نه وو زنانه یوازې وي ماشومانان یوازې وي څوک وي موږ بیماران وو څوک وي تجارت وو څوک وي خبره یې هېره شوه څوک څه ومن الناس من يعبد الله على حرف هکه دغه دنیا میلاویږي الله وي بندګي کوي نه دا ډېر ناشنا ایتونه دي ګوره ډېر ناشنا ایتونه چې الله بندګي به د دې دپاره نه کوي چې الله به ماله دنیا راکوي ها الله به دله درکړي خو ستا به دا مقصد او نیت نه وي ګوره الله مجاهدینو له غنیمتونه ورکوي که نه ورکوي ورکوي غنیمت خو دنیا ده غنیمت څه ده دنیا ده خو دا مجاهدین ابتداءً دوی د دغه غنیمتونو ارادې نه لري خو چې کله دوی د الله دپاره دومره څه وکړي رب العالمین وله سره د عزتونو او د آخرت او د نیکیانو او د هغه ښو بدلو دا بدله م ورکړي چې دوی باندې دنیا پراخه کړي ته دینداري کوه د آخرت دپاره کیدای شي د ایوب علیه السلام په شان ډېر وخت بیمار پروت دی اوس تاسو دا تپوس کوم ولې د ایوب علیه السلام په دیندارۍ کې شک و نه څوک چې د هغه په دیندارۍ کې شک کوي خو د اسلام نه وځي بیا په ولې 18 کاله بیماري وه یوسف علیه السلام په دیندارۍ کې ولې شک وسو نه بیا هم په جیل کې پروت و یونس علیه السلام په دیندارۍ کې ولې شک وسو بیا هم د مۍ خېټې ته ولېدلی دغه شان د ابراهیم علیه السلام په دیندارۍ کې شک وسو نه بیا هم ورته غوځار شوی زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دیندارۍ کې شک وسو نه اخو د دیندارو امام دی او عایشه رضی الله عنها وایي د دنیا نه لاړ خو داسې ډوډۍ یې نه ده خوړلې چېرته چې خېټه یې پوره مړه کړي د دنیا نه لاړ خو چې ته موړ شوی نه دی په ډوډۍ باندې په یو ټیم کمی به و د ډوډۍ او د دنیا نه په داسې حال کې لاړ چې د غربت هغه ژوند او کور کې چې دی نه څه خاص سامان نه و حد دا ده چې توره وه هغه ډالې و زغری وه هغه سامانونه چې د عبادت دپاره به استعمالول هغه به کور کې وو نور اگر که حالت پیسه خو لکه د ابو ایوب انصاري رضی سره واقعه چې کله رسول صلی د شپې هلته ورغی ابوبکر او عمر ورسره واقعه موږ تفصیلا بیانه کړې ده نو هغه له غوښه سره کړه او رسول صلی له ورکړه هغه رسول صلی په ډوډۍ کې کېښوده او ورله ورکړه وي دا ویسه فاطمې له رضی الله عنها زما لور له وایي دومره ورځې وشوې چې هغې څه نه دي خوړلي دا وله ویسه ولې دې خلکو په دیندارۍ کې شک وسو نه دا هغه خلک دي چې دینداري د الله دپاره کړې وه دنیا یې نه غوښته ته دینداري کوه الله به د هر څه پوره کړي او کیدای شي پوره نشي خو دینداري به نه کمې
کیدی شي د دنیوي حاجتونه دی الله پوره کړي او کیدی شي پوره نشي خو د دین خبره به د دې سره نه تړي دا ځان له مسله د امتحانات تې راځي په انسان ومن الناس من يعبد الله على حرف اوس واورئ د دې خلکو ناشنا حال فإن أصابه خير اطمأن به لکه چېرته څه دنیا ورته ورسي نو ډېر مطمئن شي یاره څه ناشنا دین دی زار شم د دې دین نه څومره خوراکونه پکې دي او څومره الواګانې پکې او پاسته پاسته قالینونه دي دا دین مزه کوي ولې اکثر د دې عوامو هغه مولوي صاحب خوښي چې قصې ډېرې کوي او هغه مولوي صاحب او هغه امیران صاحبان یې خوښ دي چې هغوی د غلط کار رد نه کوي ای خوښ دي که نه دي خوښ ولې خوښ دي نه سختي پکې نشته وایي چې څوک ټي وي ګوري ته ورته نه وایي چې ټي وي مه ګوره ها ته ورته دعوت ورکړه چې لمونځ کوه اخلاق ښه ساته یو ورځ به الله د په زړه باندې د رحم اوبه را دغه کړي او دی به دا ټي وي پرېږدي ښه اوس زه یو ځای ته ورغلم او ځوانان لګیا دي فلمونه او ټي وي ګوري زه ورته وایم ښه اخلاق ساتئ او لمونځ کوئ دعوت کوئ او بیا ته رالې او تا ورته وایي چې دا ټي وي که ته ګناه ده دا به نه ګورئ نو چې دا دنیادار خلک دي هغه دینداره خو نه دي دوی به لازم ما سره محبت ډېر کوي منم دغه وي ملا منمه ټیټ مسلې بیانوي څنګه ټیټ بیانوي څه درایلي بیان کړو که څه ټیټ دا بیان کړو چې دوی به د غلطي رد ونه کړو او نه د دوی غلطي ته غلطه ووایي دې خلکو ته چې کله دنیا ورسي الله وایي دا کوم چې عبادتونه دنیا دپاره کوي اطمئن به ډېر سخت مطمئن شي دا دینداري وي برابر ده او دویم حال وإن أصابته فتنة او که چېرته راشي په ده باندې امتحان ما ته اوس چې امتحان په دوو طریقو سره یا خو الله په خپله د ده په تقدیر کې څه لیکلي او یا الله په تقدیر کې داسې څه لیکلي چې د خلکو په لاس ورته رسوي لکه یو سړی دی دینداره شو د الله دین ته راوړېدو او خلکو تنګول شروع کړو قسمه قسم امتحانات پرې راغلو انقلب على وجهه الله وي مخ واړوي بیا د دین نه او د دیندارۍ نه د دې امتحانونو د لاسه خسر الدنيا والآخرة وی بلل الدنيا وآخرت أنا كده الدنيا لا تشوف هذا الدنيا مو بلل ذلك هو الخسران المبين اللي دقيقنا غرتاوان نتبع بحرزي كي د الله خبر مخې ته ساتي او د هغې په مخ کې به د چا نه نه هېرېږي د دې لپاره وړو مقصد دلته دا دی د هغې نه به دې آیت راوړی دی عفوا د هغې نه به دې حدیث راوړی دی وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ابو سعيد الخدري وي مرفوعا بار بار موږ دا خبره ذکر کوو چې یعنې پیغمبر ته اوچت کړی دا سند وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې دا ډېر ناشنا حدیث دی په غور سره یې واورئ ان من ضعف اليقین د یقین د کمزورتیا یو علامت دا دی د ایمان د کمزوري کېدو یوه نښه دا ده ان ترضي الناس بسخط الله چې ته د خلک راضي کې په هغه خبرو باندې چې الله د هغې د لاسه غوسه کېږي ګوره خلک یې راضي کړو خو الله یې څه کو الله یې غوسه کو خفه یې کو خو خلک یې راضي کړو اصل مقصدي جمله دلته هغه دا ده د اوسړي چې دې څه مطلب شو یعنې دې موضوع د یرې سره څه کار دی جواب هغه دا دی دې سړي چې د الله رضا پرېښوده او د خلکو رضا لټولې شروع کړو نو دی د دې خلکو نه یېرېدلی و او هغه یره چې کومه د الله نه په کار وه او څنګه چې په کار وه هغه شان ونه یېرېد د الله نه نو ځکه یې خلک راضي کړو او الله یې خفه کړو
خلک یې راضي کړو او الله یې ناراضه کړو. دا ګورې د نن سبا خصوصا د دغه ملګرو دپاره چې موږ سره درسونو کې کښېني او یا دا بیانونه اوري او الله سبحانه وتعالی هغوی ته د حق طرف ته د راوړېدو توفیق ورکړی د هغوی لپاره اهمې خبرې چې ګورې څوک به په دې نه راضي کوئ چې الله به ناراضه کوه او نه به د چا سره دا بیه کوئ چې دین به خرڅ کړم، قرآن به خرڅ کړم، حدیث به خرڅ کړم او ستاسو رضا به واخلم. نو یو نښه دا ده د ایمان د کمزوري کېدو چې ته خلک راضي کړې د الله په ناراضه کولو سره. د الله ناراضه کول څه د هغې د مخالفت دی. وان تحمدهم على رزق الله. او دویمه نښه دا ده چې ته د خلکو شکریه ادا کړې په هغه رزق باندې چې درکړی الله دی. بر موږ دا خبره کوو چې د علماو سره ناسته دا لازمي ده، یعنې بیا به نور څه وایي که صرف کتابونه دي ایښودي. اوس دلته دا خبره چې د خلکو شکریه ادا کوي په هغه نعمت چې اصل کې الله ورکړی دی، د خلکو شکریه ولې ادا کوي؟ که داسې دي وي نو بیا خو په دې باندې هم رد شوي، چا ته به دا نه وایي چې الله یې تا سره ښه وکړي، تا دغه پلانی شی مال راکړو یا پلانی منډه دي ورځکي دا خو هر سره الله طرف نه دي. دلته مطلب دا نه دی، مطلب دلته دا دی وانت تحمدهم على رزق الله، چې ته هغه رزق چې الله درکړی دی په هغې باندې د دې خلکو د شکریه ادا کولو سره هغه رب یېر کې کوم رب چې په اصل کې دا نعمت درکړی دی. دا بعض وایي که نه که ته نه وې ګوره یېر شو ته الله، دا مخامخ صحیح ده دې سړي تا سره منډه والې ده خو په عرش باندې یو رب دی، دې سړي له تا سره د منډې وهلو توفیق دا مغه عرش والا ورکړی، ته څنګه هغه یېرې؟ دلته دا مطلب دی. دا مطلب نه چې ته به چا شکریه نه ادا کړې. هغه حدیث کې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، امام احمد بن حنبل دا حدیث راوړی، امام ابو داود راوړی، من صنع الیکم معروفا فکافئوه. څوک چې تاسو سره ښه وکړي نو د دې ښو بدله وله ورکوئ. یو حدیث کې دا دي چې څوک د مخلوق شکریه نه ادا کوي نو دی د الله شکر هم نه ادا کوي. نو یو سړي تا سره منډه وواله، یو سړي تا له قرض پیسې درکړي، یو سړي تا باندې احسانات دي، نو موږ به داسې وایو پلاني سره دی الله ښه وکړي د هغه شکریه ادا کول شي، خو اصل دا نعمت راکوونکی څوک دی؟ الله دی. الله به نه یېری. دلته مراد دی هغه خلک دي د دغه خلکو ایمان کمزوره دی چې الله یېري کړي. وان تذمهم على ما لم يؤتك الله. دا درېیمه نښه شوه ډېره ناشنا. او وی خلکو ته بدې ردې وې د هغه شي د لاسه چې الله تعالی نه درکوه. زم که دا د عقیدې دا مسایل مې زده کړو که نه دا ژوند به بلکل په ارام شي. خلکو ته بدې ردې ولې وې د هغه شي د لاسه چې الله تعالی نه درکوه. دا مسله د هغه اولنې عکس ده. هلته د خلکو شکر ادا کې د هغه نعمت د لاسه چې هغه نعمت تعالی چا درکړی؟ الله درکړی. الله د نه هېر شو او بس هغه ټول شی دې مخلوق ته نسبت کو. په دې ځای کې ګوره لکه اوس یو سړی دی پیسې تقسیموي او دا د خیر کار دی، چا باندې قرضې او چا غربت او فقیرینو موږ پیسې ورکوو، هر کس له 1,000 روپۍ ورکوو او لڼ کې ورته ډېر ښه خلک ولاړ دي، دې ټولو له یې ورکړې او یو پکې پاتې شو. دا یو چې پاتې شو بهر ته راووتو کنځلې شروع کړې، بدردې شروع کړې. دلته تا ته دا طریقه ښیي شریعت چې نه بدردې په هغه پسې مه وایه، دا شی په اصل کې تا له چا نه درکو؟ الله نه درکو. دا ډېر زموږ د پښتنو د معاشرې لپاره دا خبره ډېره اهمه ده، ډېره اهمه ده. دې مخلوق به څه منع کړی وی که الله درکولی؟
ما يفتح الله للناس من رحمة الله چې کله چاله یو نعمت ورکول غواړي او سره رحمت پې کول غواړي فلا ممسك لها نو څوک د نعمت او د رحمت نشي بندولی وما يمسك فلا مرسل له من بعده او چې الله یې بند کړي نو څوک یې نشي ورکولی دغه سړی چې تا نه واورېد او تا له دا پیسې در نه کړي دا الله تعالی نه درکولی نو بس داسې ووایه وایه د تقدیر خبره ده الله چې په تقدیر کې څه لیکلي وو هغه وشو او صبر کوه بیا ده وګوره اگر که دې حدیث په سند کې څه نه څه کلام شتي امام بیهقي دا راوړی دا روایت ابو نعیم رحم الله هم راوړی خو د دې په معنی باندې نور ډېر حدیثونه شتي ځکه بعض علما وایي د دې سند د دې کمزوري درجې نه څه نه څه اوچتېږي په دې کې ګوره دا واوره ان رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره او آغا رزق چې د الله د طرف نه ملاویږي نشي راښکودی ارس کوونکی خپل طرف ته که ډېر ارس وموکي او نشي منع کولی یو بد ګڼونکی چې بد ګڼي دغه لکه یو سړی دی په قسمت کې پیسې نشتي او سحر وځي په توره تیاره او د شپې راځي په توره تیاره سخت هرس کوي خو چې دا رزق د ده په نصیب کې نه وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ده ته نه میلاویږي داسې ډېر شتي نه په دې سعودي عرب کې ډېرو خلکو کلونه تېر کړي د پوخان راغلي اوس هم غریبانان دي او بس داسې دي چې یو کال دوی شوي دي او الله ښه مالداره کړي دي نو محنت خو هغوی ډېر کړی خو خبره ټوله د تقدیر ده ولا يرده کراهیة کاره دا خبره یاد ساتئ ګوره دا هم زموږ د پښتنو ډېر غټ یو ذهن جوړ شوی بس هر څه د خلکو نه پټوو ځکه چې دا پلاني زموږ مالداري نه ده خوښه پلاني زموږ دا رزق نه دی خوښه پلاني دا صحیح ده ذکر او اذکار وایه د عبادت خیال ساته نظر موږ منو چې اثر کوي چې کله الله وواړي خو دا اوس هم یاد ساته که یو سړی ستا دا رزق بد ګڼي نو د ده دا بد ګڼل ستا دا رزق نه بندوي چې څو پورې چا نه یې بند کړی الله نه یې بند کړی نو ښه مطمئن اوسئ څه در الله درکوله به درته میلاویږي او چې نه یې درکول والله که دله څوک درکړي او چې د باندې بند کړو چې د ټوله دنیا راجمع شي نشي دله درکولی ډېر موږ داسې لیدلي دي ډاکټران او انجینران او غټ تعلیمونه یې کړي بېروزګاره ناست یو ته وایي کار وګوره بل ته وایي که په اخره کې چې ته دیاړۍ باندې لاړ شي ځکه چې خوراک خو په کار دی که او ډېر هم داسې لیدلي چې کروڑپتی لکپتی ده خپل دستخط ولا نه ورځي اوس هم ګوته لګوي او بس پکې موږ داسې دي چې د خبرو په چلو نه پوهېږي مجلس کې به خبرې څنګه کوي د هغې ادب ورته هم نه معلوم او ښه کروڑپتی لکپتی سړی وي نو ټوله معامله د څه ده خبره ټوله د تقدیر ده الله چې څه لیکلی میلاویږي چې څه یې نه لیکلی نه میلاوي ښه دا حدیث یې دغې دپاره راوړه اولنۍ جمله چې الله یې ناراضه کړو او خلک یې راضي کړو مطلب یعنې د دې خلکو نه ویرېد د هغې نه بعد حدیث دی وعن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي عنها روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې من التمس رضا الله بسخط الناس چا چې لټول رضا د الله او خلک یې ناراضه کړو یو سړی دی په دین باندې عمل وکړو په یو خبره باندې عمل وکړو چې الله ورته ښوولې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ښوولې ده د خلکو دا نه وه خوښه یو مثال پې واضح حواله یو سړی دی په کور کې ډیش دی او د ټول کور والا دا خوښ دی چې دا ډیش دی یي دا ډرامې موږ ګورو دا ډمان موږ ګورو او نوم وله دا ورکړی موږ خبرونه ګورو دې سړي چې په دې کور کې دی د دا ټي وي دا ډیش ختم کو
الله یې راضي کړو خلک یې څه کړو ناراضه کړو نتیجه واوره دا کوم چې دي چې غریبانان د یرې نه مړه شو خصوصا هغوی ته رضي الله عنه وأرضى عنه الناس الله به ترې راضي شي دا ټوله غټه فایده دا وشوه د دې کار سره څوک راضي شو الله دویم دا زړونه خو د الله په لاس کې دي که نه د الله په دوو ګوتو کې دي د ټول مخلوقاتو د زړونه او د انسانانو د زړونه الله به دا خلک هم د ده نه راضي کړي او داسې ډېرې شوي دي لکه اوس یو سړی په کور کې دغه نظام لاګو کړي چې ډش بنوي ټي وي بنوي یو څو ورځو چې کوم د خپل خپلوان بېدینه وي دا خفه وي بیا یوه ورځ داسې راشي چې دا ټول د ده نه څه شي راضي شي او د ده دپاره دعاګانې کوي یاره پلاني سره دې الله ښه وکړي الله دې وبخي که مړي الله دې وبخي وي هغه دغه قدم اوچت کړی ګوره خلک ته هم راضي شو او الله خو ته راضي شوی دی ومن التمس رضا الناس بسخط الله او چا چې خلک راضي کړو الله یې ناراضه کړو سخط الله علیه د ټولو نه اولنۍ سزا الله ترې ناراضه شو او الله ورته په غوسه کې شو لکه اوس یو سړی دی یو طریقه یې زده کړه چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابته عمل یې پرې وکړو خلکو ته وابي دغه نوي مسلې شروع کړي دا څه خبرې دي چې اولیاء الله نه منکر شوې او تعویضونه دي پرېښودو او زموږ د پلار نیکه جو کافران وو د غریب په یره کې راغی دباو کې راغی وایي نه 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 هر څه منم تعویضونه مې شتي او د بدعت او خرافاتو مې شتي او ستاسو دا ګړي وړي مې شتي په دې چې د خلک راته څه نقصان راونه رسي او دویم دا چې څوک مې د جیداد نه بې دخله نه کړي نو خلک یې راضي کړو الله یې څه کړو ناراضه کړو سزا دا ده الله ترې ناراضه شو الله ورته غوسه شو کامیابي به دا سړی به کوم ځای کې ومومي او دویمه دا دې ته ګورئ واسخط علیه الناس او الله به د خلکو دا زړونه هم د ده نه واړوي دا خلک به هم د ده نه ناراضه کړي د یوې هم نه شو که نه الله ترې ناراضه مخلوق ترې ناراضه او چې الله دې راضي کو الله هم راضي مخلوق هم راضي ډېر ناشنا حدیث دی ده رواه ابن حبان في صحيحه دا حدیث امام ابن حبان رحمه الله راوړی نور امامان هم راوړی محدثین لکه امام ترمذي راوړی امام بغوي راوړی او ډېر ناشنا فایدهمن حدیث دی دا معنی یاده کړئ د ترجمه یې یاده ساتئ اسانه خبره ده چا چې الله راضي کو او خلک یې خفه کړو ناراضه کړو الله به ترې راضي شي او دا خلک به ترې څه کړي راضي کړي او چا چې الله ناراضه کو خلک یې راضي کړو نو الله خو ترې ناراضه شو الله ورته به غوسه شو او دا خلک به ترې څه کړي دا به ترې هم ناراضه کړي ځکه چې هلته خو زړونه د الله په لاس کې دي هلته زړونه چا په لاس کې هغه د الله په لاس کې دي ډېر موږ داسې لیدلي دي بلکې زما پکې په خپله تجربه ده هغه خلکو چې قسمه قسم خبرې به موږ پسې کړي دي کنځلې او بدې ردې او دشمنیانې او هر څه اوس داسې وخت راغلی دی چې هغه خلک الله سبحانه وتعالی ملګري کړي دي وجه دا و چې په هغه ټیم کې موږ دا نرمي ونه کړه چېرې دا خو دا خلک خفه کېږي د قرآن او حدیث بیانول پرېږده نه خلک که خفه کېږي د قرآن او حدیث بیانوه نو خلک خو الحمدلله هغه چې دشمنیانې کول هغه راضي شوي دي او الله دې زموږ نه راضي شي نو حق بیانول او په حق باندې عمل کول او د الله دین دا به د چا دپاره نه پرېږده حکمت دا جدا مسله ده حکمت او ښایسته طریقه ده جدا ده خو الله بالکل ناراضه کول دا جدا مسله ده و دې له به د حکمت نوم نه ورکوې اوس ستا مور پلار په دې خفه کېږي
چې تا ګیره پرېښودې ده اوس که ده ته راضي کې الله به ناراضه کې دلته خو الله حکم دی چې ګیره به پرېږدي نو ته به دې له د حکمت نوم ورکې چې دا خو مور پلار دي او مشران دي او خفه کېږي او بلوز مې یو کس خبرې اورېدي دین په باره کې خبرې کوي ناشنا خبره هر سړی دین په باره کې خبرې کوي بیا خصوصا زموږ په دې ملکونو کې نو هغه چې ګوره څه خبره مخې ته راغله خبره زما د ذهن نه ووته خو د دغه بېدینه او بې علمه جاهله نه مله خلکو تپوسونه کول نو د هغه نه یو د تپوس شو بلکل ما خبره ذهن نه وته څه دیني کار و چې دا کار وکړم که نه د مور پلار ومنمه ځکه چې مور پلار څه وایي چې دا پکې ذهن کې مې راغله چې یو سړی دی او مور پلار ورته دا وایي چې ته عمرې له لاړ شي نو تصویران به وباسې موږ له به راولېږي لکه احرام کې چې نن سبا رواج دی خو نو دی به څه کوي وایي دی به د مور پلار خبره مني دلیل څه دی وایي الله وایي چې د مور پلار ومنئ ناشنا وخت او زمانه ده د خلکو ذهنونه څنګه جوړ شوي دي او یو هر سړی د مفتي په منصب باندې کېناست هر سړی د مفتي په منصب کېناست فتوی شروع کړو دې فتوی ته وګوره لکه ولې الله وایي چې د مور پلار مني خو صحیح شو مفتي صاحب ته خو دې ته هم وګوره که نه چې هلته یو قانون دا هم بیان شوی دی چې د مخلوق خبره به نه منلی کېږي چې کله د خالق خلاف وي د دې نه وایي ستاسو د علم او ستاسو دغه دریابي پوهه هغه دی نه دا خبره د هغوی نه پټه پاتې شوې ده نو ته په دې نه یې پوهه په اصل کې اوس مور پلار راضي کې الله ناراضه کې دې نه به د حکمت نوم ورکې نه حکمت دې ته وایي چې مور پلار دا خبره وایي صفا یاد ساتئ چې ګیره خریل وړه کول دا زما په دین کې نشته بیا حکمت له راشه ته زموږ پلار یې ته مور یې موږ ستا قدر او احترام کوو څه دي پکار یې هغه کوو خو دې کې دله خبره نه منو خفه نه شي دې ته څه وایي اوس دې ته حکمت وایي الله ترې راضي شو او هغه ورځ نږدې ده چې دا مور پلار به دې څه شي دوی به ته هم راضي شي الله دې زموږ نه راضي شي مؤلف رحمه الله فيه مسائل په دې باب کې مسلې دي تفسير آية آل عمران سورة آل عمران ده آية تفسير شو إنما ذلكم الشيطان دوما فايدة ده تفسير آية براءة ده سورة التوبة ده آية إنما يعمر مساجد الله جوري جمعتنا خلق ده تفسير شو دريم تفسير آية العنكبوت ومن الناس من يقول آمنا بالله لكن أوسم ده آيته ده تفسير شو سلورما أن اليقين يضعف ويقوى دا یقین کمزوری کیږي هم او ډیریږي هم لکه دا یقین په یو ځای نه دی ولاړ ولې دلیل څه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي وایي د یقین د کمزوري کېدو علامات مطلب چې یقین کمیږي او دا واضح ده او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه یقین او زموږ یقین یو شان دی د جبریل یقین او زموږ یقین یو شان دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یقین او زموږ یقین یو شان دی نه دی یقینونو کې فرق دی و د عالم او د جاهل یقین یو شان دی نه دی یو شان د ګناهګار چې په مخه ګناهونو کې پروت یو هغه سړی چې ځان د ګناهونو نه بچ ساتي دوی یقینونه یو شان دي نه دي یو شان پنځمه فایده علامة ضعفه دا خبره وي معلومه شو چې د یقین د کمزوري کېدو څه نښې دي ومن ذلك هذه الثلاثه او په هغې کې درې خبرې دي چاته یې دي دا درې الله ناراضه کول او خلک راضي کول الله چې کوم رزق درکړی د هغې نسبت مخلوق ته کول بدې ردې ویل د هغه شي مبارک چې الله یې نه ورکوي د درې نښې د ایمان او د یقین د کمزوري کېدو نښې دي الذي
که دا نخی من کی پچا کی نو اللہ دی تی ختمی کی او که نی نو اللہ دی من تی ساتی ہمیشہ شپگم فائدہ ان اخلاص الخوف لله من الفرائض دی باب نه دا مسئله روته چې خالص یره د الله نه کول دا د ایمان او د اسلام په فریضو کې یو فریضه ده وما فائدہ ذکر ثواب من فعله من ته دا خبر واضح شوه چې څوک د الله نه یریږي نو دله به الله څه ورکوي هغه واضح شوه څه خلق به ترې راضي شي د هغې نه مخکې الله به ترې راضي شي خلق به ترې راضي شي الله به ترې راضي شي په خپل مقصدونو کې به کامیاب شي اتمه فایده ذکر عقاب من ترکه دا هغه سړي سزا پکې بیان شوه چې څوک د الله د یره پرېږدي څه سزا ده الله به ترې ناراضه شي مخلوق به ترې ناراضه شي او په خپلو مقصدونو کې به ناکامیابه شي د هغې نه بعد باب دی او دا په دې مبارک کتاب کې 33 باب دی باب قول الله تعالی باب دې کې هم د آیت عنوان ګرځولی دی او دا یو فایدې ده ساتي چې د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ډېر محبت دی د قرآن او د حدیث سره بس دقه ذکر کوي نو یو ځای کې داسې رایي چې هغه داسې ویلي چې زه داسې وایم ځکه ما تاسو ته واقع بیان کړې وه که نه یو عالم وایي زه سعودي عربي عالم وایي زه بل ملک ته تللی وم نو هلته یو مدرسې ته ننوتم په زرګو طالبان پکې ناست شو وایي ما ته چا دا ووایي چې د دوی عقیده د تصوف ته د قبر پرست خلک وایي ما وله د شیخ رحمه الله دا کتاب ورکو کتاب التوحید وایي ځمکې دی ګزار کړو ته وایي د دې ظالم کتابونه موږ له راوړي هغه زموږ دشمن دی او دا وهابیانو امام دی او دا داسې هغه وایي زه پوه شوم چې کار ما غلط کړی بل اوس لاړم وایي کتاب سیز مې لږ بدل کړو لږ کتابونه یې سیز خو چې ته څنګه لې میلاوي لږ غټ سیز کې مې واغېستو او دغه غلاف مې ته ختم کړو بل مې پې ولګو او بس دغه له پاسې پې لیکلي وو نصیحتونه ما ورته بس غلطي ده وشوه تاسو دا کتاب پړاوهئ د نن نه بعد وایي چې صحیح ده په دې کتاب کې د اول نه د اخره پورې په یو ځای کې د شیخ محمد بن عبدالوهاب نوم نشته د دا کتاب شروع کړو بیا زه په دویم سفر باندې لاړم ملک ته راغی سعودي عرب ته بیا لاړم او هغه ځای ته ورغلم د هغه شیخ سره میلاو شو یو ما سره ډېر په جوش سره د غاړه میلاو کړه ډېر درون په خیر یې راته ووایي کښېنولم ما ته وایي شیخ الله دې جنتي کړه دغه کتاب چې تا ما له راوړ اوس ناشنا کتاب وایي ما ورته وایي چې ولې وایي په هغې کې خو په هره مسله آیت او حدیث آیت او حدیث دا د چا کتاب و او ډېرو کې خو نوم دې نه و لیکلی وایي ما ورته وایي چې دا د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله کتاب هغه تا چې ګزار کړی نو هغه ټوله مدرسه په زرګو طالبانو وی الله توحید ته راواړول او بیا هغوی ما سره دا عهد وکړو چې موږ د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله چې څومره کتابونه دي هغه به ټول موږ په دې خپله جامعه کې پړاو منهج یې ولیدو چې دا سړی خو خپلې خبرې نه کوي خو هر ځای کې خبره د الله ده او خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دې کې باب راوړی نو باب وی وینا د الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أو كيف الله بند التوكل يعني زانون وسبار يلاتا كچرت ييتاسو مؤمنان واضح شو چې دا باب دې لپاره راوړی دی چې اے مسلمانه اے موحده څنګه چې خالص محبت به د الله سره کې ځان له او څنګه چې به صرف خالص یره کې د هغه نه چې کوم د عبادت په بنیاد کې مخکې مسله تېره شو دغه شان به اعتماد پوره اعتماد دا به چا کې الله باندې پوره اعتماد توکل څه ته وایي الاعتماد على الله في حصول المطلوب ودفع المكروه پورا کامل بروسا یقین اعتماد چې راځي چې څه غواړم الله به یې راکړي
او دا په ما چې کوم مصیبت ته الله به لري کي دا قسمه بروسه او یقین صرف په بچا کې الله باندې او دې ته توکل وایي دا ډېر اهم باب دی دې کې انشاءالله نوي نوي فواید تاسو واورئ باذن الله اولنۍ مسله دا شوه توکل څه ته وایي هغې معنی دا شو ځانونه وسپارئ چا ته الله ته او ځان چې څوک چاته سپاري نو په هغې څه اعتمادي او یقیني پوهي که نه ځکه خو د ځان وسپارو نو دیزي کې دا باب دې دپاره راوړی دی چې په دغه توکل کې چې هغه خاص د الله سره تعلق ساتي مخلوق به پکې د الله سره نه شریک کوي اوس یو سړی دی دا ووایي چې زما په پلاني بابا صاحب باندې پوره کلي اعتماد او یقین دی چې هغه به ماله بچي راکوي او هغه به د سخته مانه لرې کړي دې سړي کفر وکړو که ویې نه کړو کفر یې وکړو ځکه چې هغه توکل چې خالص د الله حق و په هغې کې د الله سره څوک شریک کو د الله سره پکې مخلوقات شریک کړو بیا دې مسلې له راځي په توکل کې دوه خبرې لازم دي اولنۍ خبره پوره حقیقي اعتماد په الله باندې په خوله به نه وایي چې موږ الله ته ځان سپارلی او په زړه کې دا خبره نه وي په زړه کې د اعتماد په دنیا دی په دوکان دی په بچو په پیسو او الله د نه یېر دی او په خوله څه وی چې زما توکل په چا دی په الله دی نه دا دروغ دي دویم پکې دا خبره ده هغه اسباب به لټوي چې شریعت د هغې اجازت ورکړی د توکل مسله کې دا خبرې یادې ساتئ ګورئ توکل دې ته نه وایي چې ته به اسباب نه لټې اسباب به لټې خو بیا به یې کې شرط دا دی هغه اسباب چې شریعت د هغې اجازت ورکړي او د پیسو د ګټلو یو سبب دا هم دی چې انسان شراب خرڅوي خو دا سبب روا دی نه دی روا نو داسې به وایو پوره اعتماد به په الله باندې کې یقیني اعتماد حقیقي اعتماد رښتینی اعتماد د هغې سره سره به هغه اسباب لټوي چې شریعت د هغې اجازت ورکړی درې قسمه خلک دي د توکل په باب کې دوه ګمراهان یو په حق اولنی هغه دي چې پوره اعتماد په اسبابو باندې دی او الله ته یېر دی و دې ځای کې د اسباب څه نه څه په دې دغه باندې اعتماد څه نه څه په دې دغه باندې په دې اسبابو باندې نو د ایمان کمزوری توکل کمزوری او که کلی اعتماد په دغه اسبابو باندې او الله یې بالکل پرېښودی به خو شرک وکړو د الله سره دغه سبب څه کو شریک یې کو دویم هغه خلک وایي چې په الله باندې توکل او یقین کوه بس اسبابو ته ضرورت نشتی دا خلک دي چې په توکل په دې مسله باندې نه دي پوه شوي او دغه شان د الله د حکمت نه منکر دی سړی به وایي څنګه هغه داسې الله حکیم ذات دی د هر کار دپاره اسباب جوړ کړي دي نو که چېرته د هر څه بغیر سببه کېدی او الله ول اسباب نه جوړولی نو دا خو بیا د الله د حکمت خلاف کار دی او دې سره به هم دا یقین ساتي هغه دریم خلک په حق دي هغه دا دي پوره اعتماد او یقین په چا دی په الله دی او اسباب روا اسباب لټوي خو د هغې سره هم د عقیدې چې د اسباب پیدا کوونکی هم څوک دی هغه هم الله دی نو خبره ټول الله ته واپس شو لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وګوره ځه چې په سفر باندې به وتو ځان سره به خوراک وړو که نه وړو به د سفر توښه به یې وړه ولې په الله یې توکل نه و خو دا څه دي اسباب دي د احد جنګ له چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتو څو زغرې اچولې وي دوه په الله باندې یقین نه وسو و د زغرې به یې څه لپاره دي د اسباب دي ښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت وکړو د مکې نه مدینې ته په لاره کې ځان له یو کس داسې نیولی و که نه و چې لار ورته وښیي ولې په الله یقین نه و چې الله لار ښیي و یقین خو دا څه دي اسباب دي ایوب علیه السلام ته وګورئ بیمارو فریاد یې الله ته وکړو الله ورته څه ووایي وی دا ځمکه دې خوا کې دې له ته راواچوه د دې نه به اوبه راوځي بغیر د دې اوبو راوتو نه الله دا بیماري ختمولی شوه که نه شوه
ختمولی شو خو الله ورته یو طریقه ښه سبب جوړ کړه که نه ښه مریم د عیسی علیه السلام مور الله ورته څه ووي وی ونه وخوځوه هغې ونه خوځولی شو د کجوري ونه موږ یې نشو خوځولی چا پلار به یې وخوځوي بیا ښځه په کرین یې خوځوي په کرین دا دومره مضبوطې ونې دي بیا ولې الله هغې ته وي ونه وخوځوه الله ورته وایي ته څه نری غونډه کې سبب هم جوړ کړه خو څه خو جوړ کړه که نه موږ به د باندې کجوري راواچو تربیت کوي چې تاسو اسباب ولټوئ رزق ورکوونکی الله دی خو ما ورته به څه کوو خپل اسبوو ځکه د یمن نه به بعض خلک راتلو حج له او هغوی به د ځان سره د سفر توښه نه راوړه او دا به وی نحن المتوکلون علی الله موږ په چا باندې اعتماد دی په الله باندې بیا به په حج کې سوالونه کول یو ته به وي لږ خوراک راکړه بل ته به وي کپړه راکړه بل ته به وي دا راکړه الله ایتونه نازل کړو وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا الله توخیزه سر راوړئ داسې طریقه شو ځکه عمر بن خطاب رضی الله عنه په زمانه کې هم داسې واقعه راغلې وه چې هغه حج له تللی او بعض کسان یې ولیدو هم د یمن نه راغلي وو ګرځېدو سوال یې کو نو هغې ته پوښتنه وکړو وایي دا دوی سوال کوي ولې وایي دوی راځي د ځان سره توخې نه راوړي او وایي چې نحن المتوکلون علی الله موږ توکل کړی په الله باندې هغه راوغوښتو ورته یې ویې لستم المتوکلین بل انتم المتواکلون تاسو متوکلین نه تاسو متواکلین د خلکو مالونه خورئ متوکل خو دې ته وایي چې دی په الله باندې اعتماد او یقین او د هغې سره سره څه جوړ کړي اسباب جوړ کړي نو دا مسله یاد ساتئ چې توکل سره به هغه اسباب جوړی چې هغه شریعت روا کړي بیا دوی مسلې له راځو بیا توکل په درې قسمه دی توکل په درې قسمه دی یو توکل چې هغه د عبادت په بنیاد باندې کیږي مطلق توکل او پوره توکل او اعتماد کول چې د ده په لاس کې فایده ده او د ده په لاس کې نقصان دی او ورسره دا احساس چې زه ضرورت لرم په چا چې اعتماد کې نو دا اعتماد به صرف په چا کې دا په الله کې پوره اعتماد او دا عقیده یې ورسره چې الله رزق ورکوي الله فایده ورکوي الله نقصان ورکوي او دی احساسی چې زه الله ته محتاج یم الله غني دی زه فقیر یم الله زورور دی زه کمزور یم نو دا اعتماد او توکل به صرف په چا کې په الله په دې کې که دې څوک شریک کو نو کفر دی وکړو لکه د بعضو چې په قبرونو والا باندې اعتماد دی دوی شرک کړی دویم قسم د فایدهمنه خبره په یو سړي باندې اعتماد کول په یو وظیفې باندې اعتماد کول په یو کاروبار باندې اعتماد کول داسې چې په الله باندې هغه اعتماد کمزوری شي نو دا شرک اصغر دی ځکه ما تاسو ته بار بار ویم ګوره چې ډېر ځان ته ګوره داسې موحدین نه ته بس خو ځان ته امام الموحدین وایي که دې ورته چېرته ووایي چې ستا توحید عقیده چې زه توحید نه پېژنم زه به نور څه پېژنم ورته وایه وایه دغه ستا دا ګاډی ته چې مې پیسې ګټې که دا یاره وایي که دا نه وي نو موږ به څه کوو دغه خو توحید عقیده ده که پیل شوې څه شوې پیل شوې شرک اصغر کې واقع شوې هر شرک اکبر خو هغه اولنی قسم دی کلی اعتماد دلته د دا سبب یو قسمه د الله سره شریک کړی دی که د سعودي عرب وایي زه نه یې څه به خورو او که دا زوی زما نه وی او که دا دوکان زما نه وی او که دا کپیل نه وی او که دا ټیکهدار نه وی او که دا ولګي
ظالم وایه چېرته دا خو هم سوچ وکړه که نه دا ټیکهدار دا دوکان دا ګاډی دا هر څه دا خو حق یو رب عرش والا در کړي خبره ټوله د هغه په لاس کې ده دا دوکان نه بل دا ګاډی نه بل دا ملک کې مزدوري نه بل ملک کې مزدوري په دلته رزق نه په خپل ملک کې رزق ځکه الله دا خلک مالداره ساتي غریب به یې خو مالداره به وي سړی غریب څنګه مالداره وي غریب داسې چې مال ورسره نه وي لاس کې مالداره داسې چې زړی مالداره وي سم خوشحاله وي لکه ستا خو یو میاشت وشوه کار نشته بس یاره په هر حال کې د الله شکر دی روغ بدن دی د توحید عقیده ده مور پلار دی ښځه ده بچي دي امن او امان دی لوی شی الله را کړی دی او هغه بل د میاشتې 2000 تنخوا جوړه څنګه یاره بس قرضو ته به وبرباد کړو او غریبي ده د غریبۍ د سر ورک شي او بس پلار ده ووي مور ده ووي ښځې ده ووي بچو ده ووي بیمار یم ګردې خراب ټول هر څه به په یو ځای راجمع کړي دی اوس مالدار دی او غریب دی مالدار داسې دی چې پیسې ورسره شته غریب څنګه دی زړی غریب دی او الله دې موږ د دغه غربت نه ساتي او چې دا زړه دې غریب شو که نه والله که موړ شو قسم پرې ته خورم که موړ شو او چې دا زړه دې مالدار او غریب به ګرځي خو موړ به یې الله دې دغه اصل مالداري دې الله موږ ته نصیب کړي نو دا دویم قسم توکل شو که چا داسې وکړو نو په کوم شرک کې واقع شو شرک اصغر کې دریم قسم اعتماد او توکل هغه دا دی یو سړی دی په یو کس اعتماد وکړو او توکل یې وکړو د هغه نه وکیل جوړ کړو یو کار یې ورته حواله کړو پلانیه ها څه ته به د سهار نه د ماښام پورې زما دپاره دا منډه ووایې په تا مې اعتماد دی ته به دا کار وکړي دا سړی څه وخت دپاره وکیل کو به دې کار کې هغه له ذمهواري ورکړه او ته قابل یې ته داسې ته دای ته دا کار کولی شي ته زما خپل یې ته زما ملګری دا قسم اعتماد څه دی جایز دی دا اعتماد جایز دی او عام د انسانانو په منځ کې دا خبرې چلیږي خلک په یو بل باندې اعتمادونه کوي کار روان دی خو دا داسې اعتماد نه دی چې دا د عبادت په بنا دی او یا دا سوچ ورسره پکې نه وي دا عقیده نشته چې د ده په لاس کې فایده ده او د ده په لاس کې نقصان دی او زه درته محتاج یم او زه د ده په مخ کې کمزور دا سوچونه پکې نشته خو د دنیا رواج دی ته ته یو کار حواله کړو ده ته یې ووایي هغه ته یې ووایي یاره دا منډه وماله ووایه او په دې کې محنت وکړه کوشش وکړه د الله نه بعد زموږ په تا باندې اعتماد دی تا ته هم دا کار سپارلی نو صحیح د دې خبره کې څه حرج هغه دې خبره کې به څه حرج نشته د یو آیت به ووایو او د هغې نه بعد به بیا درس ختم کړو انشاءالله اولنی آیت راوړه وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین او وسپارئ ځان الله ته که یئ تاسو څه مؤمنان دیزې ګوره دا ډېره لویه فایده ده لویه فایده وی په الله باندې ځان وسپاره که یې ته کامل مؤمن او چې کله دې په الله باندې اعتماد پوره نه و نو ایمان دې څه دی ایمان کمزوره دی په الله باندې به پوره اعتماد ساتي یقین رسول وسلم هجرت په لار ووتو ابوبکر رضی الله عنه سره په غار کې مشرکان رالو هغوی یا رسول الله که چې ته د یو پکې دې خپو ته وکتو موږ به ویل لا تحزن ان الله معنا مېرېږه ابوبکر الله زموږ سره دس ده کامل اعتماد کامل یقین نو که ته دا غواړې چې ایمان دې پوره یو کاملو مؤمنانو کې راشي نو په الله باندې به پوره اعتماد ځان وسپاره الله ته او ما تاسو ویل سپارلو څه مطلب دی یو کمزوری چې ځان وسپاري زورور ته نو د الله نه څوک زورور شتي نشته الله نه څوک طاقتور شتي نشته خو د بچیانو باچا دی ځان ته وسپاره هېڅ غم مه کوه غم خو خلک هله کوي چې ځان وسپاري کمزوري ته اوس قبرونه والا ځان سپارلی د خاورو ډېرو ته نو دوی خو پکار چې سوچ وکړي غم وکړي فکر خو موږ ولې سوچ او غم او فکر کوو الحمدلله موږ ځان سپارلی پوره الله ته هغه رب ته الله څه وایي
وتوكل على الحي الذي لا يموت او ځان وسپاره هغه رب ته چې هغه ژوندی دی نه مړ کېږي که ستا واسطه پلانیه او د غټو خلکو سره دې خبرې دي په هغو د اعتماد پیدا شوی د الله د نه هېر شوي ورځ به دغه خلک مړه شي خو زموږ چې په کوم رب اعتماد دی هغه نه مړ کېږي و بل ځای کې ورته څه وایي وتوکل علی العزیز الرحیم ځان وسپاره هغه زورور ذات ته زورور عزیز نو ستا چې له چا سره رابطې دي وایه او که خو دا د کمزورتیا ده دا مونږ چې په کوم رب باندې اعتماد دی هغه څه دی زورور دی په قرآن کې په اووه ځایونو کې دا خبر راغلی ده وعلى الله فلیتوکل المؤمنون اووه ځایونو کې چې ودې سپاري مؤمنان ځان چا ته الله ته وګوره دا ورسره وایي که نه مؤمنان دغه فایده مونږ ذکر کوو چې ودې سپاري ځان الله ته د هغې نه بعد د دویم آیت چې د سورة الانفال ده په دې کې د مؤمنانو صفات راوړي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ګوروس مؤمنان پوره مؤمنان هغه څوک دي الله یې درته بیانوي دوی کې څه دي دا صفات یې زده کړه اولنۍ صفت الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم چې کله د الله تذکره وشي نو د دوی زړونه ویریږي دویم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا او کله چې د الله د کتاب تلاوت کیږي او د الله د آیتونو تلاوت د دوی د ایمانونه ډېرېږي دریم صفت د مؤمنانو او د دې دپاره د آیت راوړی دی وعلى ربهم يتوکلون اعتماد په چا باندې ساتي په خپل رب باندې ځانونه یې سپارلي دي الله ته څلورم وصف هم په دغه آیتونو کې الذین یقیمون الصلاة مونځ کوي په پابندۍ سره پنځم صفت ومما رزقناهم ينفقون او مونږ چې ورله کم مال ورکړی د هغې نه لګوي د الله په دین کې څو صفات شو پنځه چاته یاد دي کله چې الله ذکر وشي نو زړونه ویري قرآن د تلاوت سره ایمان ډېري الله باندې اعتماد دا شاته چې ناسي الله بخلي د مونځ پابندي او کم مال چې الله ورکړی د هغې نه خرچ کول د دې آیت د راوړو دا مطلب دی چې وګوره د مؤمنانو یو غټ صفت دا دی چې ځانونه یې سپارلي دي الله ته په دې باندې دا درس ختم شو انشاءالله روان درس کې به بیا مخکې دا آیتونه او کوم حدیثونه چې دې باب کې راغلي دي هغه به پوره کوو الله سبحانه وتعالی دې زموږ د ایمانونه ښه ډېر کړي الله سبحانه وتعالی زموږ د یقینونه او زموږ د توکل دې الله ښه مضبوط کړي او الله دې ښه ډېر کړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ په دې زړونو کې د الله سره چې کوم محبت دی الله دې هغه ښه ډېر کړي او ښه دې الله مضبوط کړي والله سبحانه وتعالى بتوحيد بدي عقيدة باندې موږ د مرګ پورې قائم ساتي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين